اولنې غټ سبب چې هغې د لاسه رزق کې برکت راځي او ډېرېږي تقوی الله په ځان کې تقوا پیدا کول دا یو غټ سبب دی چې رزق به دې پراخه شي او دا کومې خبرې چې تاسو ته کومه که به دې تاسو عمل وکړو په شرط دی چې عمل وکړو نو بیا تاسو ګورئ خپل رزق ته او برکت ته خو چې به دې عمل وکړئ صرف اورېدنه چې ما واورېدو برکت خو رانغی زه خو بیان ته ناست وم خو رزق پراخه نه شو نه ته بیان ته ناست یو وادې ورې عمل پې وکړه بیا ګوره تقوی الله په ځان کې تقوا پیدا کول الله په قرآن کې څه وایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا څوک چې په ځان کې تقوا پیدا کړي د الله سبحانه وتعالی نه یېرېږي الله به یې لار پیدا کړي ګوره دې کې دا نه دي چې په کومه مسله کې به لار پیدا کړي هغه مسله الله نه ده ښولې خو عامه خبرې کړي الله به لار پیدا کړي مطلب چې هره مسله کې د مسلمان په سو شوی او بده کې تقوایي الله به لار پیدا کوي لازم بر الله یو لار پیدا کوي په دې باندې به وباسي مخرجه د وتو لار ته وایي بیا مخکې ويرزقه من حيث لا يحتسب او د دې ځینې بر الله رزق ورکړي د به ګمان کې هم نه راځي هر هغه انسان چې په ځان کې تقوا پیدا کړي او د الله سبحانه وتعالی نه یېرېږي په هر وخت کې په هر ټیم کې دنیا و آخرت کې به الله سبحانه وتعالی هغه لپاره د کامیابۍ لار دا به الله ورکوي صرف په دنیا کې نه په آخرت کې په آخرت کې مې لار پکار ده چې انسان د آخرت د سختو نه وځي د قبر د عذاب نه بچ شي د جهنم د عذاب نه بچ شي یو لار ول الله ورکړي جنت ته به ورسي او دویم دا چې د دې ځینې به الله رزق ورکړي چې د به ګمان کې هم نه راځي چې دې ځینې ما د رزق میلاو شي امام ابن کثیر رحمه الله دې آیت مبارک وی مطلب دا شو چې څوک په ځان کې تقوا پیدا کړي او په هغه څه باندې عملو کې کوم چې ورته الله ویلي دي او د هغه څه نه ځان منع کړي کوم چې د کوم نه چې الله منع کړی دی یجعل له من امره مخرجا نو الله به یې لار اسانه کړي او د دې ځینې به رزق ورکړي چې د ده په دماغ کې چې دا سوچ هم نه راغی چې الله به دې ځینې مال الله کړي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی څوک چې په ځان کې تقوا پیدا کړي نو الله سبحانه وتعالی به د لپاره یو مخرج پیدا کړي من کل کرب الدنیا والآخره د دنیا او د آخرت د ټولې سختې چې دي کې به الله بچ کړي هره سخته ویل چې د مال سخته نه دی ویل موږ خو صرف دغه مال ته سوچ کوو سخته په انسان باندې ډېرې راځي خاص کر د آخرت ته سخت نو دا چې کله انسان کې تقوا وي نو د هرې سختې نه به الله ته وساتي او بیا عبدالله بن عباس رموي او د دې ځینې به رزق ورکړي چې د نه امید و چې دې ځینې ما ته رزق میلاو شي او نو ته دا پته و چې دې ځینې به راشي الله په قرآن کې وایي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا الله که چېرته دې کلي والا په موږ ایمان راوړی وی زموږ د دین یې منلی واتقوا په ځان کې تقوا پیدا کړی وی الله به له څه ورکړی وی لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الله موږ به د اسمان نم برکتونه په دوی باندې راورولی وی او د ځمکې نه به موږ برکتونه راویستی خو په شرط دی چې دوی ایمان راوړی وی او په دوی کې څه وی تقوا وی چې کله په تا کې تقوا وه نو الله سبحانه وتعالی به د اسمان برکتونه په تا راوروي د اسمان برکت به راونی او د ځمکې برکتونه د رزق دا به د الله سبحانه وتعالی پراخه کړي کله د پکې تقوا وي او تقوا ویسته لنډ تعریف دا دی او چې څومره علما هم تعریف کوي هغه دې ته نږدې وی ان تجعل بینک وبین عذاب الله وقایه چې ته د خپل او د الله د عذاب په منځ کې یو دیوال جوړ کړې چې د عذاب ته راونه رسي او یا خبره چې هغه د الله سبحانه وتعالی شریعت خلاف وي د هغې او ستا په منځ کې یو دیوال دی د تقوا وایي دا دیوال به جوړی دیوال په څه جوړېږي په هغه څه به عمل کې چې الله راته ویلي او په هغه څه به عمل نه کې چې الله ته منع کړی تقوا دې ته وایي چې الله ته چېرته ونه مومي په هغه ځای کې چې د کوم ځای نه منع کړی او په هغه ځای کې چېرته داسې نه چې ته نه یې کوم ځای کې چې الله غواړي چې ته یې دې ته تقوا وایي چې ستا ژوند ټول دغه یي چې ستا الله ویلي دي په هغې عمل کومه چې له څه نه منع کړی یم هغه نه کومه نو په دې کې دننه دا ټولې خبرې راغلې یو سړی سود خوري په رزق کې به برکت نه رزق به پراخه نه والله لازم داسې کسان دي په دې کسانو کې کوم چې سود خوري چې هغه لږ پتیان کروڑپتیان دي خو ته پسې ورشه
نو ته به وایې چې زه خو ډېر مالدار یم دا داسې شی دی هغه به د مال کې برکت نه وي بعض کسان زه پېژنم تجارتونه دي دوکانونه دي پای کې دوکې ورکوي دروغ وایي یو شی به نقلي راوړی په هغې به له پاسه لیبل لګولی د اصلي دی یو سړي ته به دروغ قسمونه خوري نه د په رزق کې برکت ته کم ځای راشي اگر که ظاهري د ده سره مال ډېر دی خو د مال کې برکت نه دی د سره ټینګېږي نه او یو مؤمني د الله سبحانه تعالی نه یېرېږي الله ته په لږ مال کې دومره برکت واچي ته ورته حیران یې په هغه لږ مال کې هغه هر څه وکړي او دا چې کوم ظاهري مالدار دی نو د دې دغه حال دی چې څه سره نشتي یا دا مال یې سر ته نه رسي نو په دې کې دنه ټول دغه کارونه رالو کوم چې حرام دي او په تجارت کې خلک استعمالوي یا د پیسو ګټلو لپاره دروغ وایي د ټیکهدار سره دروغ وایي د هغه کس سره چا سره چې کار کوي په دروغو پاتوري لیکي تاسو ویدلي سامان به لس ریاله راوړي ولیکي سل ریاله هېڅ پروا یې نه ګاډي کې لاړ شي لس ریاله ولګي دی 50 ولیکي سل ولیکي هېڅ خبره نه څوک له ګاډی ورکړي چې دا په دې کې استعمالوي دی به ګلګي خپل مزې او چرچې او چې څه په زړه کې راځي هغه به کوي وړه پرې دوا سیم پردی شی دی نو ګوره د دې خلکو مال چېرته هم نشي برکتي کېدی او نه به کې پر آخرت تللی شي داسې تاسو ته ووایم ګورې کومو کسانو چې شپه ورځ یو کړې ده او حرام او حلال ته به کې نه ګوري بدي ګور رزق نه ډېرېږي بدي چېرته رزق نه ډېرېږي راځه ته کسان ښیم یو څو ګنټې مزدوري کوي د ورځې رزق یې ښه پراخه دی او داسې کسان به ته وښیم چې 40 ګنټې مزدوري کوي د سترګې تکې سري د بدن ټول خراب وي او 40 ګنټې د مزدوري او تجارت او بدي قصو کې او بجیب کې اوسه ریال نه دا ولې چې په دې کې تقوا نشته به قبول کې تقوا یې نو چې کله به ځان کې تقوا پیدا کړي الله سبحانه وتعالی به ستاسو رزق پراخه کړي او ابو هريره رضی الله عنه بس یو کس راغی وی ما التقوى تقوا څه ته وایي هغه ته وی اخذت طريقا ذا شوك چې ته به داسې لار تللی چې غني به پرتي هغه یو تللی یم وی فکیف صنعت نو څه چل دی کوو په دغه لار چې تلې ورته وی کله چې به ما داسې په لاره کې غنه ولیده عادلت عنه او جاوزته او قصرت عنه نو یا به مې په هغې له پاسې ټوپ و یا به د هغې نه مې لار بدله کړه خو په څه طریقه به ما ځان د دې غني نه بچ کو ابو هريره دا ورته وی ذاک التقوى نو تقوا هم دغې ته وایي یعنی دا ته په یو لار روانې په کوم ځای کې چې تا ته سره شي چې هغه د شریعت خلاف وي د هغې نه به اوړې دې د تقوا وایي ته په لار روانې او داسې څه دې ولیدو چې په هغې باندې رب العالمین خفه کېږي او نه غواړي چې موږ په هغې باندې عمل وکړو نه غواړي چې دغه کار زموږ نه وشي نو ته به د هغې نه واوړې دې د تقوا وایي خپل ځان حفاظت وکړي لکه څنګه چې سړی په داسې لار روان وي چې غني پرتي نو څنګه دې ځان بچ کړي دې د تقوا وایي شاعر وایي خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى ګناهونه پرېږده که غټې او که واړې وي تقوا دغې ته وایي واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى او داسې ګرځه لکه یو سړی چې په لار رواني او غني ورته مخې ته پرتي او دې د غنو نه ځان بچ کړي لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى چې ته ګناه سپکه مه ګڼه چې دا وړه ده وي دا غرونه چې دی د وړو وړو کاڼو نه جوړ شوي دي دا بعض کسان وایي خیر دی لږه ده دومره خو نه ده لکه اوس لس ریاله دي لس ریاله اوس کم دي چې دنیا پې وراني خو لس ریاله به نن حرام وخورم که نن دې لسو خوړو سبا به وخورې سبا به وخورې سوی او غر به ترې جوړ شي ځکه وایي لا تحقرن صغیرة چته دا مو چې دا ګناه وړه ده نو ته سپکه ګڼې ان الجبال من الحصى دا غرونه هم د څه نه جوړ شوي دي د کاڼو نه جوړ شوي الله په قرآن کې موږ ته دا امر کړی چې په ځان کې تقوا پیدا کړئ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وبل ځکه الله وایي ومن یطع الله ورسوله څوک چې اطاعت وکړي د الله او د الله د پیغمبر ویخشى الله او د الله نه ویریږي ویتقه او په ځان کې تقوا پیدا کړي فاولئک هم الفائزون هم دې کسانو ګټلې ده په دنیا کې او په آخرت کې بلکې دا آیت ووري څومره عجیبه آیت دی ان الله مع الذین اتقوا الله ملګری دا کسانو چې به وکړي تقوا یې نو چې الله د انسان سره ملګرتیا کوي څه خیال دی چې د ده رزق به بې برکته وي د ده رزق به تنګ الله به له رزق کې برکت اچوي بل ځکه الله والله ولي المتقین الله ملګری د چا د پرهیزګارو خلکو وبل ذکر الله ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون د عذابونو تذکر الله وکي به وي د عذابونو نه ما د مؤمنان بچکړي وکانو يتقون او باغو کې تقوا دي تقوا د الله د سنه بچکړي د عذابونو نه بچکړي ثم ننجي الذين اتقوا
په بل ځکه الله والعاقبة للمتقین او خیرنی خنتیجه او جنت درچا لپاره دی د متقین لپاره نو دا ولنې سبب دی په ځان کې تقوا پیدا کړي الله به د رزق سکی دا پراخه کی